د پخوا زمانې کیسه ده. د غرونو سره خوا کې یو ښایسته شان کلی و. د دې کلي خلک به ډیر خوشحاله وو او ډیر په خاموشۍ به ژوند تیروه. د دې کلي سره خوا کې یو ځنګل و. مشرانو به خبره کوله چې په دې ځنګل کې یو پیری اوسیږي چې د هغوی د وجې به کلیواله نور د پریوتو نه پس د کورونو نه وتل. اکثر به څه مسافر د دې ځنګل په لارو کې غیبیدل. په دې کلي کې یو ورکوټی ماشوم اوسیده چې د هغه نوم ایان و. ایان به خپل پلار سره په پټو کې کار کولو، خو ایان به په دې خبرو باندې یقین نه کولو. دغسې وخت تېرېده. یو شپه په کلي کې اچانک د یو ښځې د چغو اواز راغی. ټول کلي والا په منډه منډه د کورونو نه راووتل، خو تیاره وه، چاته څه په نظر را نه غلل. په سبا باندې خلکو په مځکه باندې د چا د قدمونو نښې ولیدې او د کلي نه یو ښځه غیبه شوې وه چې د هغې د لوپټې توکړه په یو ونه کې نښتې وه. د کلي والا خلک ډیر ویریدل او اوس ایان هم په زړه کې په ړومبي ځل یو یره محسوس کړه. مشرانو ویل شروع کړه چې هغه پیرې ژوندۍ شوه. د هغوی نه پس به د شپې د کورونو په چتونو به د قدمونو نښې جوړېدې. ګډې بیزې او نور ځناور به هم په خپله پرانیسته کېدل. اکثر به خلکو د شپې په کوڅه کې د پیري سوری هم لیده. په دې کلي کې یو بابا اوسیده چې هغه ته به خلکو بابا صحافي وي. بابا صحافي سره یو داسې همسا وه چې کله به هم څه خطره راغله نو هغه به پړه کېده. یو شپه بابا صحافي د ټول کلي خلک په یو جومات کې راټول کړه. 300 کاله مخکې په دې کلي کې دا ښځه چا سوځولې وه، نن دا به یې روح د خبر نه روتېدې او د خپل ظلم بدله د کلیوالانو اخلي. تاسو ټول خپل حفاظت په خپله کوئ. په دې خلکو کې ایان ماشوم هم ناست و، خو بیا هم د هغه په دې خبرو پوره یقین نه و. یو شپه د ایان د کور دروازه وټکېده چې د ایان مور دروازه کولاو کا، خو بهر هیڅ څوک نه و، خو لاندې په ځمکه باندې څه عجیبه شان نښې جوړې شوې وې. خو ایان به هم کله کله په خپلې کړکۍ باندې څه عجیبه شان نښې لیدې. ایان د حقیقت د معلومولو دپاره ځنګل طرف ته روان شو او دغسې د څه منزل نه پس ایان ته په ځنګل کې یو جونګړه ښکاره شوه. هغې جونګړې په دروازه د یو ښځې عجیبه شان شکل جوړ شوی و. ایان اچانک د چا د قدمونو آواز واوریده، ډیر ویریده، د اونې شاته پټ شو، خو ساعت پس عجیبه شان پیری راغله. ایان چې کله دا پیری ولیده نو ډیر ویریده او د یرې نه په منډه منډه د کلي طرف ته روان شو. ایان چې کله دا ټوله کیسه د کلي خلکو ته بیان کړه، د کلي خلک نور هم ویریدل او ټولو خلکو د یرې نه د کورونو دروازو ته تختې وټکوالې. خو اوس حالات نور هم خرابېدل. په سبا باندې د شپې اچانک یو لوګی راخور شو او په کلي کې د یو سړي چغه شوه. ټول کلیواله راووتل او چې وی کتل نو د کوهي سره په خوا کې یو سړی پروت و چې نیم ژوندی او نیم مړ. دې کې بابا صحافي هم راغلی او د کلیواله ته وویل چې داسې ښکاري چې اوس خطره هم نوره ډیره شوه او د دې نه پس ډیرو خلکو دا کلی هم پرېښودو. ایان یو ډیر بهادر ماشوم و. سوچ یې وکړه چې د دې پیري مقابله کول غواړي. نو چې د کوره راووتل او وی کتل نو په جومات کې عجیبه شان رڼا وه. کله چې ایان جومات ته ورغی او چې وی کتل نو په جومات کې یو عجیبه شان بوډۍ ناسته وه. بچې، د ځنګل په منځ کې یو زوړ قبر دی. دا د هغې ښځې روح دی. دا روح واپس په هغه قبر کې بند کې، ستاسو مسله به حل شي. او یو خبره یاد ساته، د دې روح کمزوري رڼا ده. د دې مقابله به تاسو د رڼا په زور کوئ. د دې نه پس ایان د کلي خپل څو ملګري راټول کړه
او ځنګل طرف ته روان شو. ایان او د هغه ملګرو ډېر مزل وکړه او د ډېر مزل نه پس د ځنګل په منځ کې هغوی ته هغه قبر میلاو شو. خو کله چې دوی قبر ته جوخت شو خو قبر نه هغه روح راووته. خو ایان ته د بوډۍ خبره یاده شوه چې د دې کمزوري رڼا ده. دې ټولو د رڼا په زور باندې د هغې سره مقابله وکړه. د ډېرې مقابلې نه پس هغه روح واپس قبر له راغلی. په قبر کې ورکوټی سوری و چې هغه کې واپس دننه شو. ایان او د هغو ملګرو زر زر سوکاڼي او ګټې راواخیستې او هغه سوری بند کړه. او دې نه پس ایان او د ایان ملګري ځنګل نه واپس شو. کله چې د کلي خلکو دوی صحیح او سلامت ولیدل نو ډیر خوشحاله شو. د ایان مور خپل زوی ځان له راجوخ کړه او ټول کلي والا په ایان او د هغه په ملګرو فخر کوو. اوس ډیره موده پس د کلي خلک خوشحاله شو او ټولو د شپې په سکون سره آرام وکړه.